درنو لیدونکو د نن ورځې تازه او مهمو خبرونو لنډیز له موږ څخه واورئ. امرالله صالح د ډاکټر محمد اشرف غني په مشرۍ د دولت جوړونکي ټاکنیز ټیم لومړی مرستیال امرالله صالح وایي چې د دوی په حکومت کې به د جاسوسۍ، تروریزم او جنایي تحقیقاتو ضد ادارې تر ټولو باصلاحیته ادارې وي. نوموړي په خپله فیسبوک پاڼه په یو تازه پوسټ کې لیکلي دي چې د دولت جوړونکي په دولت کې به د جاسوسۍ، تروریزم او د جنایي تحقیقاتو ضد ادارې تر ټولو باصلاحیته ادارې وي. کونړ رپورټونه وایي چې د کونړ ولایت په ناړۍ ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او پاکستاني ملیشو ترمنځ جګړه پیل شوې. ویل کېږي نښته د دوکلام په سیمه کې شوې. د کونړ ولایتي شورا غړیو محمد صافی او شیرزمین بی سی ته وویل چې پاکستاني توغندیو د ناړۍ ولسوالۍ باشینګړ سیمه کې یوه ښځه وژلې او یو نارینه یې ټپي کړی او په دوکلام سیمه کې هغه هم 2 کسان ټپیان شوي دي. چارواکي وایي مړه او ټپیان ټول ملکیان دي. د ناړۍ ولسوال ګل زمان بی سی ته وویل چې لومړنۍ ډزې نن مازدیګر شاوخوا 4 بجې شوي چې تر اوسه لا روانې دي. تر دې وړاندې په دې سیمه کې د پاکستاني پوځیانو لخوا د اغزن تار پر غځولو هم جنجال و. ټرمپ امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ نن یکشنبه سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته اعلان وکړ چې امریکایي ځواکونو د داعش ډلې مشر ابوبکر البغدادي په سوریه کې وژلی دی. ولسمشر ټرمپ ویل په دې عملیاتو کې د داعش ګڼ جنګیالي هم وژل شوي، خو امریکایي ځانګړو ځواکونو ته هیڅ زیان نه دی اوښتی. تر دې وړاندې یو شمېر رسنیو ویلي وو چې امریکایي ځواکونو د سوریې په شمال لویدیځ کې د داعش ډلې مشر پر ضد عملیات کړي دي، خو د هغه د وژنې خبره رسما نه وه تایید شوې. د انتخاباتو کمیسیون د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې د ولسمشریزو ټاکنو لومړنۍ پایلې به د لاړم میاشتې په 23 نیټه یعنې نږدې 3 اونۍ وروسته اعلان کړي. د دغه کمیسیون مشر هوا عالم نورستاني په یو خبري غونډه کې ویل چې دوی د دغه نوي مهالویش په اړه هر اړخیزه مشورې کړي چې د دې په ټکو د ځنډ امکانات پکې نه وي. ګیلاني د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد کابل ته تللی او له طالبانو سره د خبرو د بیا پیلولو پر سر له افغان ولسمشر او سیاستوالانو سره کتلي. افغان سیاستوال وایي خلیلزاد له دوی سره په لیدنو کتنو کې د خبرو په بیا پیل امکانات ارزولي دي. ترکیه ډیرو اروپایي هیوادونو د سوریې شمال کې د ترکیې له پوځي لاسوهنې وروسته دغه هیواد ته د وسلو صادراتو ځنډول. ترکیې تر ډیره له اروپایي هیوادونو او امریکا وسله پیري، خو اوس یې د دفاعي میزایل سیسټم د ترلاسه کولو وروسته له پاره روسیې ته مخه کړې ده. 9 اروپایي هیوادونو پر ترکیې د وسلې پلورل ځنډولي چې فنلنډ، چک، فرانسه، جرمني، ایټالیا، هالند، اسپانیا، سویډن، بریتانیا او کاناډا ویلي چې ترکیې ته د وسلې لیږدولو بندیز منظور کړی او یا هم پرې بندیز لګوي. عثمان کاکړ نامتو پښتون سیاستوال او د پاکستان د پارلمان غړی عثمان کاکړ ویلي دي چې پاکستان لا پیدا هم نه و چې دا زموږ خاوره وه او دلته موږ ژوند کولو. نوموړي د پاکستان د نادره ادارې له لوري د بلوچستان د یو سیاستوال حافظ حمدالله څخه د تابعیت اخیستل غندلي دي او ویلي دي چې پاکستان په دې مسله کې خپل ځان ټولې نړۍ ته وشرمولو. عثمان کاکړ په خپلو خبرو کې وایي چې د پاکستان ټول پخواني سیاسي، ملکي او نظامي مشران د هند له پنجاب څخه اوسني پاکستان ته راغلي وو، نو نن څنګه دوی راپاڅیږي او له موږ څخه شناختي کارت غواړي. مننه.